د نن جمعه په دې باندې خبره کوو چې له موږ نه په دې رمضان المبارک کې کمزورۍ نه وي شوي. کوم مسلمان ورور نه قصدا یا سهوا یا خطاً روژه نه وي خوړل شوي. اوس هم موږ دپاره موقع ده که له موږ نه کومه یوه روژه ضایع شوې وه چې د هغې جبیره وکوو، نو نن ورځ به داسې مسایل بیانوو. روژه کې له چا نه روژه خوړل شوې ده قصدا یا خطاً یا نسیانا، یا داسې یو څه ترنه صادر شوي دي چې په هغې باندې روژه ماتیږي. د ده ګمان به شاید دا و روژه به مې نه وي ماته او روژه به یې ماته شوي وي. ځینې امور به داسې وي چې د ده ګمان به دا وي یاره په دې باندې د ما روژه ماته ده او حقیقت کې به نه وي ماته. ځینې به داسې کارونه وي چې نه تنها دا چې روژه یې ماته ده بلکې کفاره م ورباندې لازمه ده، 2 میاشتې روژې به اوس نیسي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، الله عز وجل ته به همیشه دپاره خواست دا کوو چې خدای ته معاف که. ای الله ته موږ ته د اعمالو صالحه و توفیق را په برخه که. کوم فرایض دي چې په موږ باندې ایښي دي او موږ دې ورباندې مکلف کړي یو، ای الله عز وجل د دې فرایضو په سمه توګه د ادا کولو توفیق موږ ته را په برخه که. همیشه دپاره به د الله عز وجل په درګاه کې دا خواست کوو او د الله عز وجل نه به دا غواړو او الله عز وجل دې موږ تاسو ټولو ته دا توفیق را په برخه وګرځوي. مخکې له دې نه چې مسایل بیان کړو، د کفارې دپاره علما کرامو یو څو شرایط ایښي دي. دغه شرایط چې کله پوره وي او بیا سړی دا روژه وخوري، نه تنها دا چې په ده باندې د دې روژې قضایي لازمه ده بلکې کفاره هم په ده باندې لازمه ده. 2 میاشتې په اوس وخت کې به نو دی د کفارې روژه هم نیسي. هغه شرایط کوم دي؟ یو شرط دا دی چې دا روژه چې چا خوړلې ده دا به مکلف کس وي، دا کس به بلوغ ته رسیدلی وي، عاقل بالغ کس به وي، مکلف عند الله. لکه اوس واړه ماشومان دي، په ماشومانو باندې خو روژه نه ده فرض، نو که دې ماشوم روژه ونیوه او بیا یې قصدا وخوړه دې ماشوم، اوس ته نشو ورته ویلی ماشومه په تا باندې خو 2 میاشتې روژې هم لازمې شوي دي، نه ورباندې لازمیږي، ځکه دا ماشوم مکلف دی نه دی الله په نیز باندې، د باندې له لوړه سره دا روژه فرض نه وه. نو لومړنی شرط دا دی چې چا چې دغه روژه وخوړه دغه روژه خوړونکی کس به مکلف وي، د الله عز وجل ټولو قوانینو باندې به مکلف کس وي. دویم شرط دا دی چې ده چې کومه روژه خوړلې ده دا به نفلي روژه نه وي خوړلې، نه قضایي او نه نظري، بلکې ده چې کومه روژه خوړلې ده رمضان المبارک روژه یې خوړلې ده. نو داسې روژه به وي چې هغه به د رمضان المبارک والا وي. که یو سړي نفلي روژه ونیوه، لکه اوس رمضان میاشته تیره ده، اوس یو مسلمان ورور دینداره دی او روژې نیسي، روژه یې ونیوه، بیا یې طبیعت ورته وشو چې والا چې نن خو مې خوړلې وای، قصدا یې دا روژه وخوړه بدون د کوم عذر نه، په دې سړي باندې کفاره نه ده لازمه، یوازې یوه روژه په ده باندې لازمه ده. نو کفاره 15 ورځې روژې هلته لازمیږي چې دغه مسلمان ورور د رمضان المبارک روژه وخوري. د رمضان المبارک که نفلي روژې وخوړې په دې باندې کفاره نه لازمیږي. دریم شرط دا دی چې دغه سړي به له شپې نه د روژې نیت کړی وي، بیګا پیشلمي ته جګ شو، ښه مضبوط عزم یو سبا زه روژه نیسم، روژه یې ونیو سبا، البته په دې 9 بجو کې یا 10 بجو کې طبیعت خوراک ته برابر شو، قصدا یې دا روژه وخوړه، اوس په ده باندې کفاره لازمه ده. که یو کس داسې و چې د شپې نه یې د روژې نیت نه و کړی، د شپې نه یې اراده دا وه چې یاره سبا روژه نه نیسم، اگر که را باندې فرض ده خو نه یې نیسم سبا ته، نو سبا ورځ چې ده دا روژه وخوړه 1 روژه په ده باندې لازمه ده، 2 میاشتې کفاره په ده باندې نه لازمیږي. کفاره په هغه وخت کې لازمیږي چې کله د بیګانه تا نیت د روژې کړی وي او بیا دا روژه وخورې. که نیت دې نه و کړی په تا باندې 15 روژې نه،
یوه روژه په تا باندې لازمه ده. او څلرم شرط دا دی چې ده چې دا روژه خوړلې ده دا روژه خوړل به د کوم عذر په بنا باندې هم نه وي. که یوه زنانه د شپې له مالې نیت هم د روژې وکوي روژه وم نیسي خو د ورځې د حیض مرض ورباندې راغی نو روژه یې وخوړه، یا د نفاس مرض ورباندې راغی، او یا هم یو کس مسافر دی د سفر عذر سره مخامخ شو، یا یو کس مریض شو ډاکټر ورته وی مسلمان ډاکټر یاره ته به روژه خورې ګنې د تا مرض زیاتیږي یا د دې مرګ خطره ده، دې سړي روژه وخوړه دې باندې کفاره نه ده لازمه، عذرونه موجود دي. داسې وخت کې په ده باندې کفاره لازمیږي چې زنانه باندې به حیض نه وي، د نفاس دا د ولادت نه وروسته چې د دې د بدن نه کومه وینه راځي دا به نه وي، مسافر به نه وي، مریض به نه وي، دغه عذرونه به یو شی هم نه وي موجود. اینه بعد چې کله دی قصدا او عمدا خوراک وکوي په ده باندې کفاره لازمیږي. او پنځم شرط دا دی چې دی چې کوم شی خوري دغه د خوراک والا شی به یا داسې شی وي چې بدن ته تغذي ورسره میلاویږي عادتا او یا تداوي ورسره میلاویږي، داسې یو شی به وي لکه ډوډۍ دې سره بدن ته غذا میلاویږي، او یا بدن ته تداوي میلاویږي، لکه مثال په توګه باندې شربت دې وچ کړه یا دې د دردونو ګولۍ تېره کړه یا د بل کوم مرض ګولۍ دې وخوړه. اوس ګولۍ باندې اگر که سړی ځان نه مړوي خو البته د بدن علاج خو ورباندې کېږي، معدې ته د ازي د بدن علاج ورباندې کېږي، داسې یو شی به وي. او یا داسې یو شی چې عادت کې خلک د تلذذ دپاره استعمالوي، د څکلو د خولې خوند برابرولو دپاره خلک خوري، لکه مثال په توګه باندې چکلیټ دی وخوړ، اوس په دې باندې اگر که څوک ځان نه مړوي خو د خولې خوند خو ورباندې برابروي، نو هر هغه څه چې یا د بدن تغذي ورباندې کېږي یا هم د بدن تداوي ورباندې کېږي یا د خولې خوند خلک ورباندې برابروي دې دپاره یې خوري، دغه شیان چې تا وخوړل قصدا و عمدا نو په تا باندې اوس بیا کفاره لازمیږي. 2 میاشتې روژې په دې وخت کې په تا باندې لازمي ګرځي. که دا نه و داسې یو شی دې وخوړ چې نه تغذي ورباندې راتله نه تداوي ورباندې حاصلېده نه د خولې خوند ورباندې برابرېده بیا یوه روژه په سړي باندې لازمیږي. لکه یو سړی راپورته شو تیږه یې وخوړه، اوس په تیږه باندې خو څوک ځان نه مړوي، په تیږه باندې د خولې خوند هم څوک نه برابروي، په تیږه کې کوم د بدن علاج هم نه دی موجود. یا یو سړی راپورته شو خاورې راواخیستې خولې ته یې واچولې خاورې خوري، قصدا یې خوري، ښه روژهدار سړی دی له بېګانه یې نیت هم د روژې کړی، بس خاورو ته مټه شو لپه یې ډکه کړه خولې ته یې واچوله، په دې سړي باندې کفاره نه لازمیږي، په دې باندې یوه روژه لازمه ده. اگر که دې سړي قصدا دا روژه وخوړه خو داسې یو شی خوړلی دی چې نه د بدن غذا ده نه مړښت ورباندې راځي نه د خولې خوند برابرېږي ورباندې نه تداوي او علاج په دې کې موجود دی، داسې یو شی خوړلی. یا لکه یو سړی لرګی وخوري، بس کلک لرګی راواخیست په خوله کې ژوي او خوري، یا دغه د کجورې زړی دا د وخوړ، البته کجوره نه ده ورسره، دغه زړی کلک زړی خولې ته اچولی دی د ګولۍ غوندې تېر که، نو دې کې خو یو شی هم نه دی موجود، نه تداوي ده او نه په دې کې تغذي موجوده ده او نه هم په دې سره د خولې خوند برابرېږي. نو که داسې شیان د وخوړل په دې وخت کې په ده باندې کفاره نه ده لازمه. دا 5م شرط دی د کفارې دپاره. او 6م شرط دا دی چې دا خوړل به م قصدا وي عمدن به وي. که یو سړي داسې وخت کې خوراک وکاو چې روژه ترنه ویره ده، مثال په توګه باندې بیګای پیشلمای وکړه، سهار یې ښه روژه ونیوه، غرمه وخت کې تږی شو، روژه نه ده ور په زړه، بس ترموز ته کېناست، ښه ګیلاس اوبه یې وچکلې، او یا هم
له دوکان نه بسکټ راواخیستل ویې خوړل خوراک نه بعد چا ورته وی ته ولې روژه نه ده نیولې څنګه خوله وهې او سبحان الله له ما نه خو ویره وه په نسیان باندې دې وخت کې نه تنها دا چې کفاره په ده باندې نشته بلکې د یوې روژې قضایي په ده باندې نشته حدیث مبارک کې دا راځي دغه خوراک او چکاک الله په ده باندې وکاو دا د ده دپاره داسې وه لکه الله چې میلمستیا ورته برابره کړې وي کفاره خو پرېږده قضایي په ده باندې نشته نو یو شرط دا دی تا ته به دا روژه در په زړه وي ښه به دې یاده وي پیشلمای به دې هم کړی وي یا که پیشلمای نه وي له شپې نه نیت به دې د روژې کړی وي رمضان المبارک به وي او دا خوراک او څښاک دا به ته قصدن ترسره کوې دې وخت کې په تا باندې روژه دا لازمه ګرځېږي یا داسې وشي چې یو سړي خطاً نسیان نه دی روژه نه ده ترې ویره خو خطا شو غلط شو روژه یې وخوړه مثال په توګه باندې یو سړی خوله وینځي خولې ته یې اوبه واچولې بې اختیاره ترنه تېرې شوې کله چې دغه اوبه تېرې کړه اوس په ده باندې شپېته روژې نه دي یوازې یوه روژه په ده باندې لازمه ده قصدن نه دي چکلي خطا شو یا د خطایۍ نور هم ډېر صورتونه دي ماښام ټیم ده د تا ګمان دا شو یاره ماښام داخل ده هسې مناسب به ویده شوی وي چېرته چې اذان نه کوي که نیوه خو داخل دی ګمان دی دا دی چې بس وخت داخل دی نو غږ دې وکالی روژه ماتوئ دسترخوان وغوړوئ دسترخوان هم وغوړاوه روژه ماته کړه د روژې ماتولو نه وروسته هم چې کله ساعتونه وکتل او دا خو ډېر وخت لا پاتې و نیمه ګنټه پاتې وه یو ساعت پاتې و اوس خو م روژه خوړلې نو دې وخت کې په موږ باندې کفاره نه لازمیږي یوه روژه په موږ باندې لازمه ده چې کله موږ دا غلط شو یا د سهار په وخت کې موږ غلط شو موږ ګمان دا کوم ملا صاحب اذان ته ډېر وخت پاتې دی ګمان هم داسې جوړ دی کله وارې سړی غلطیږي ساعت کې 5 بجې وي ته وایي چې والا 3 بجې دي نو خپل پیشنمي ته ناستې خوراکونه کوې او وخت داسې وخت دی چې وختي اذانونه شوي دي وروسته دې چې کله ساعت په دقیقه توګه باندې وکوت او دا خو ډېر ناوخته دی اذانونه شوي دي وخت داخل دی دا خو موږ په روژه کې خوراک وکړه اوس دې سړي باندې 80 روژې نه دي یوه روژه په ده باندې لازمه ده کفاره په ده باندې نه لازمیږي نو شپږم او اووم شرط دا دی چې دغه خوراک به قصدن او عمدن وي دا به نسیانن هم نه وي او دا به خطأن هم نه وي په دې وخت کې چې کله تا دا خوراک وکاو نو په تا باندې کفاره لازمه ده عمدن به تا دا خوراک کړی وي بل شرط دا دی چې دا د تا د روژې ماتول به په 3 امورو کې یو شی وي یا خوراک یا څښاک او یا هم د خپلې بیبي سره جما لکه د ډوډۍ خوړل د اوبو چکل د شربتونو چکل پیپسیګانې دي مشروبات دي او یا د خپلې بیبي سره نزدېکت د ورځې د روژې او دا کار عمدن او قصدن ته ترسره کوي هیڅ کوم نسیان مسیان هم نشته دې وخت کې په تا باندې کفاره لازمه ده که دغه شپږ اووه شرطونه موجود وو تر اتو پورې کفاره شته او که په دې کې یو هم نیمګړی و نو ما د هر شرط هغه منفي طرف هم درته یاد که بیا په دې وخت کې کفاره نه ده لازمه البته زیاترو صورتونو کې یوه روژه په سړي باندې لازمیږي او د نسیان په صورت کې خو نو یوه روژه په سړي باندې نه لازمې ده نه قضایي شته او نه کفاره شته کله چې یوه روژه په سړي باندې لازمیږي هغه کوم صورتونه دي ځینې مشهور صورتونه یې زه تاسو ته یادوم او د کفارې شرطونه چې ذکر کول د دې په ضمن کې ځینې صورتونه یاد شول یو صورت دا دی چې مرض دی مرض یو مسلمان په دې روژه کې مریض دی مسلمان ډاکټر ورته ووی ته به روژه خورې
که ودې نه خوړه د تا مرض زیاتیږي، یا د دې مرګ خطره ده، یا د دې کوم اندام د فلج کېدلو خطره ده، یا د دا مرض اضافه کیږي. دا ډاکټر مسلمان ډاکټر دی او بیا پوه ډاکټر دی. ګوره دا شرطونه ورسره دي. اوس خو کله وارې په کلي کې د پرچون دکاندار هم دوایي خرڅوي، نو هغه خو ډاکټر نه دی. الله د سر خوږو ګولۍ راکا، الله د ټوخي شربت، بس هلته یې تیاري ښه وي، هم چڼې هم ممیز خرڅوي، هم پاپړ خرڅوي، هم دوا خرڅوي، خو ډاکټر خو نه دی. دا ډاکټر به وي، ډاکټر به هم داسې ډاکټر نه وي چې خوږېږي د سر او تا ته وایي چې معده دې ډېره خرابه ده، درد دې په معده باندې وي، ولا سینه دې ډېره ژوبله ده، ولا فشار دې ډېر لوړ ختلی. حاذق ډاکټر به وي. ډاکټران خو دې موږ زښته ډېر دي، خو البته ماهر ډاکټر، متخصص ډاکټر، فامیده ډاکټر، د کوم مرض له امله چې ته ورغلی په دې مرض کې به دی پوه وي. یوازې ډاکټر هم نه، حاذق ډاکټر یاد شوی، مسلمان او بیا حاذق ډاکټر. مسلمان دا معنی دی الله نه به ویریږي، دا مسلمان ورور دی، روژهدار دی، ولې چټي روژه ورباندې خرابوم؟ اوس چې تا ته وایي چې روژه وخوره، خدای به پوهېږي که روژه ونه خوري د دې سړي د مرګ خطره ده، د دې سړي د اندام د فلج کېدلو خطره ده. دا د ضرورت په بنا تا ته وایي. اما که غیر مسلمان ډاکټر وي، هغه ته تا د روژې هېڅ پروا نشته، ډایرکټ درته وایي دا وخوره دوايي، پرېږده روژې، خپل کار به کوي، د الله د قوانینو پروا نه ساتي. نو داسې ډاکټر به وي چې مسلمان به وي، د الله نه ویریدونکی، او د دې ترڅنګ به بیا په د خپل مسلک کې ماهر سړی وي. یوازې دوا پروش به نه وي، بلکې د به تخصص په دې برخه کې کړی، متخصص او حاذق ډاکټر به وي. اینه بعد دې مریض ته الله عز وجل د روژې خوړل دا جایز کړي دي. دا دې اوس دا روژه وخوري او بیا به د همدغه ورځو وروسته کفاره هغه قضایي راوړي، او په ده باندې هېڅ کفاره نشته، او د روژې خوړل هم دته جایز ګرځېدلی دی. یوازې یوه روژه په ده باندې لازمه شوه، دغه روژې قضایي به دی راوړي. دوهم سفر دی. یو مسلمان ورور له دې ځایه نه سفر کوي 88 کیلومتره اندازه مسافې ته سفر کی. دی چې په دې لاره کې دی، دته د روژې خوړل روا دي. کوم ځای ته چې اراده لري، که د 15 ورځو نیت یې نه و، یا د 15 د زیاتو شپو، کمو شپو نیت یې و، 15 شپې کوم، یوه جمعه هلته تېروم، 2 ورځې کوم، دې سړي ته روا دي چې روژه وخوري. دا زموږ ټولنه داسې په هره برخه کې لږ افراط کی. مسله خو دا ده چې مسافر ته روژه خوړل روا دي، خو فکر کوم چې مونږ که مسافر پیدا کم چې روژه یې خوړله، کیدای شي له سکانو نه یې رالاندې کو. او حال دا چې الله عز وجل دته معاف کړي دي، روژه خوړلی شي. کله چې یو کس مسافر دی، په سفر کې الله عز وجل دته رخصت ورکړی دی چې تا ته جایز دي چې ته دغه روژه وخورې. البته دا بیا جلا موضوع ده چې روژه نیول بهتر دي او که نه د روژې خوړل بهتر دي. مسله دا ده چې کله د جهاد سفر نه وي، عادي سفرونه وي، په دې سفرونو کې بیا د روژې نیول بهتر دي. بهتر دي واضح که چا وخوړه بالکل دته روا دي. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. که تاسو کې کوم کس مریض و او یا په سفر باندې و، نو د دې پاره د نورو شپو د نورو ورځو روژې ونیول د په د باندې لازم دي. فی الحال که د رمضان المبارک د ورځو روژه دی وخوري، پروا نه لري، دا د دې پاره رخصت، او په نورو میاشتو کې به بیا په نورو ورځو کې به دی بیا روژې نیسي. یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله د اسانتیا اراده تاسو ته لري چې سهولت در باندې راولي. الله عز وجل اراده د سختۍ نه لري چې په تاسو باندې سختي راولي. دا نورې ورځې چې الله درته یادې کړي دي، دا د دې په خاطر ولتکملوا العده،
چې هغه شمار د روژو د رمضان المبارک د تاسې پوره وګرځېږي. د دې په خاطر الله عزوجل په تاسو لازم کړي چې اوس یې وخورئ، خو راتلونکي کې به بیا د دې قضا یې راوړئ. یوه زنانه چې د نفاس په حالت کې وي، بچه یې پیدا شوی دی، د دې د بدن نه هغه زیاته موده 40 ورځې دي، 40 ورځو پورې د دې له بدن نه وینه بهیږي. په دې ورځو کې دغه زنانه کولی شي چې روژه وخوري. هر څومره روژې چې وخوړې، کله چې د دې بدن پاک شو، بیا په نورو میاشتو کې به دا زنانه د دې ورځو قضایي راګرځوي. یوه زنانه ده میاشتنی عادت دی، نو په میاشت کې یو ځل په دې باندې مرض راځي. کمه موده یې 3 ورځې ده او زیاته موده یې 10 ورځې. د 3 او د 10 په مابین کې هغه که 15 ورځې وي، که 3 وي، که 9 وي، که 8 وي، چې هر څومره د دې مرض و په میاشت کې، دې ته د روژو خوړل تنها جایز نه، بلکې روژو نیول ورته ناروا دي. نه به یې نیسې، روژې به دا زنانه خوري، او چې کله دا روژې وخوړې چې هر څو روژې خوړلې دي، بیا به په نورو ورځو کې، په نورو میاشتو کې د همدغه ورځو قضایي دغه زنانه راګرځوي. دا د مسلمان نخور یا د مسلمان سړي دپاره یو بل عذر دی چې دوی کولی شي چې په دې امراضو کې او په دې عذرونو کې دوی روژه وخوري. او پنځم دا چې د یوې زنانه په خېټه باندې حمل موجود وي او مسلمان ډاکټر ورته ووایي یا د خپله په دې باندې پوهیږي که زه روژې ونیسم نو په خېټه باندې مې ولد دی، کیدای شي ماته یا زما د بچي ته تکلیف ورسیږي د روژې له امله، نو دې زنانه ته جایز دي چې روژې وخوري او بیا په نورو ورځو کې د دې قضایي راوړي. شپږم هغه زنانه چې په غېږه کې تیرودونکی ماشوم موجود دی، تای ورکوي. اوس دغه زنانه په دې باندې ډارېږي که زه روژه ونیسم زما شیدې کمیږي یا پاکې وچیږي، دا زما ماشوم، زما ولد دا کمزوری کیږي او وږی کیږي راپسې. دغه زنانه ته روا دي چې د خپل بچي په خاطر باندې چې په غېږه کې ساتي، دا روژه وخوري. هر څومره ورځې چې وخوړې، نو په نورو ورځو کې بیا د دې قضایي راوګرځوي. دې زنانه ته بالکل د دې روژې خوړل دا جایز ګرځېدلی دي. او شپږم هغه مسلمان ورور چې لوږه یا هم تنده دومره ورباندې سخته شوه چې د ده د مرګ خطره ده، یا د بدن د کوم اندام د فلج کېدلو خطره یې ده، دې ته د روژې خوړل دا جایز ګرځېدلی دي. دی به اوس روژه وخوري او بیا به د دې روژې قضایي راوګرځوي، خو کوشش به دا کوي چې د ده دا لوږه او دا تنده دا به د کار له امله نه وي. یو نیم کس روژه نیسي خو بیا به هر کار کوي، ټوله ورځ لګیا وي سره لمر ته، اوس دا ولوي د بیهوشي ورباندې راځي، او یا هم په ځان باندې پوه شو چې که اوبه ونه چکم د ما د مرګ خطره ده، یا مې که څه ونه خوړل نو د ما د مرګ خطره ده. دغه صورت نه، ځینو علماو په دغه صورت کې ان کفارم ښودلې ده چې دا تکلیف خو تا په خپله په ځان باندې راوستلی، ته باید دومره شاقه کارونه په روژه کې ونه کې چې ان د روژې خوړلو ته تا مجبوره کي. البته که شاقه کارونه یې نه کول، ټوله ورځ لګیا هم نه ده، بیا هم د ده په بدن باندې داسې حالات راغلل چې سخت وږی شو او یا ډېر سخت تږی وګرځېده، روژه یې وخوړه، دې وخت کې نو په ده باندې یوه روژه چې کومه ده دا لازمه ګرځېږي، کفاره په ده باندې لازمه نه ده. او یا هم دغه مسلمان ورور داسې شیان وخوړل چې هغه شیان د تغذي وړ نه وو، نه د تداوي وو او نه تلذذ په دې باندې حاصلېده. لکه مخکې ما ځینې شیان درته یاد کړل، تیږه یې وخوړه، خاورې وخوړې، لرګی وخوړ. اوس دغه سړي باندې اگر که دغه شیان د قصدن خوړلې وي، کفاره نه ده ورباندې لازمه، یوازې یوه روژه په دغه مسلمان ورور باندې دا لازمیږي. البته په دغه شیانو باندې د روژې ماتول دا دته جایز نه دي. ځینې صورتونه چې ما مخکې یاد کړل هغې کې د روژې خوړل دته روا وو، خو البته قصدا و عمدا په تیږه باندې روژه ماتول یا په خاورو باندې روژه ماتول، په دې سره دی ګناهګار دی، دا د ګناه عمل ترسره که، خو البته کفاره چې 80 ورځې روژې دي د دې نیول په ده باندې دا لازم نه دي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي.
که له موږ نه په تېره روژه کې کومه نیمګړتیا ترسره شوې وي چې هغه نیمګړتیا جبیره کړو. یو پوښتنه چې ډېر وروڼه یې ترسره کوي ستن باندې روژه ماتیږي او که نه. د دیوبند زیاتره علما هغه په دې باندې متفق دي چې په دې باندې یې روژه نه ماتیږي. یو سړی مریض دی ستن یې ولګول هغه که د رګ ستن نه هغه که د غوښې ستن نه په دې باندې روژه نه ماتیږي. خو البته د مړښت په خاطر به څوک دا کار کینه دا مکروه عمل دی. یو سړی وږی دی ویله راځه ډاکټر ته ولاړ شه یو ستن به درته ووایي دا لوږه به دې ختمه شي. یا ډېر تږی یم راځه دا تنده به دې ختمه شي ډاکټر ته ورشه نو یوه داسې د تقویې والا او د قوت والا ستن به درته ووایي ګلوکوز به پکې موجود وي دا تنده به دې ختمه شي نو داسې کار به ترسره کوې نه. البته د کوم مرض په خاطر باندې که یوه سړي په روژه کې ستن ولګوله ستن وي که سیرون وي چې په غوښه کې لګېږي او که په رګونو کې لګېږي په دې ټولو صورتونو کې روژه ورباندې ماتیږي نه. خو بلا ضرورته که چا دا کار ترسره کاوه روژه یې مکروه کیږي. دا کار به بې ضرورته څوک نه ترسره کوي او که د ضرورت په خاطر باندې و هېڅ کوم مشکل هم په دې کې نه راځي. که په یوه سړي باندې کفاره لازمه شوه 80 ورځې روژې د دې تفصیل دا دی پخوا زمانه کې خو غلامان موجود وو اول په ده باندې د غلام آزادول ضرور دي. خو دا چې اوس زمانه کې غلامان نشته نو دوهمه مرحله دا ده چې 80 ورځې روژې به دا سړی نیسي او پرله پسې به یې نیسي منځ کې به یې ماتویم نه. که چا قصدا و عمدا روژه خوړلې وه الله هم دې وساتي په دې سړي باندې 80 ورځې بیا روژې 2 میاشتې شهرین متتابعین چې ورته ویلې شوي دي پرله پسې به دا روژې نیسي. که یو سړی داسې و چې له روژو نه ډېر کمزوری و روژې یې نه شوې نیولی نو بیا 80 مسکینانو ته د سحر او بیګا 2 وخته په مړه خېټه باندې ډوډۍ ورکول دي. 80 مسکینان به راولې د غرمې به هم په ډوډۍ ماړه کې او بیګا به هم ماړه کې او یا هم هر مسکین ته نیمه نیمه پیمانه غنم او یا نیمه پیمانه وړه یا یوه پیمانه خرماوې یا کجورې یا وربشې دا په ده باندې لازم ګرځېدلې دي. لنډه حساب یې دا دی چې دا کومه سرسایه چې موږ تاسو ادا کوله نو تقریبا 80 سرسایې په ده باندې لازمي کېږي. 80 سرسایې تقریبا 80 افغانۍ فکر کوم چې د اوقافو له ریاست نه اعلان شوی و چې دا سرسایه ده نو 80 افغانۍ په یوه روژه باندې 80 چې په 80 کې ضرب کې غالبا چې 3600 راځي او که څومره راځي دومره اندازه پیسې دا به په مسکینانو باندې وویشي مسکینانو ته به یې ورکړي. دا د کفارې تفصیل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ځان هلاکه که څه پیښه ده یاره په روژه کې مې د خپلې بیبي سره نزدېکت وکاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اله یو غلام آزاد کا. دا وی یا رسول الله غلام خو نه لرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی 80 ورځې روژې ونیسه. دا ورته وی یا رسول الله ما فرضي روژه نشوی نیولی په دغه مصیبت باندې گرفتاره شوم د خپلې بیبي سره نزدېکت رانه وشو بیا به 80 روژې زه څنګه نیسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ښه 80 مسکینانو ته خرماوې ورکه. دا وی یا رسول الله دا هم نه لرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه ته لږ کښېنه ډېر مهربانه پیغمبر الله موږ ته را نصیب کړی. یو کس راغی او د خرماو زنبیل راوړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی دغه خرماوي زه صدقه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه شو هغه سړی چې په روژه کې له خپلې بیبي سره نزدېکت ترېنه شوی و. ده ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یم حاضر یم. ورته وی واخله دغه خرماوې او دا په مسکینانو باندې وویشه. ده ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له ما نه زیات مسکین قسم په الله په مدینه منوره کې له ما نه زیات بل مسکین نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وخندل او دغه غاښونه مبارک ښکاره شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ښه دا واخله او په خپل ځان باندې خرچه که. خو البته دغه حکم د ټول امت دپاره نه دا د دې صحابي یو خصوصیت و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده ته وی ښه په ځان باندې مصرف کا. په امت کې بل چا دپاره دا جواز نه لري چې داسې کار هم ترې نه وشي بیا په ده باندې یو څوک تصدق وکوي او د ده غاړې دې هم له کفارې څخه ازادي وګرځېږي. الله عز وجل دې زموږ او تاسو عبادات او زموږ او ستاسو روژې الله قبولي کړي. دعا وکوئ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین
والصلاة والسلام على رسول الله على رسوله خیر خلق محمد وعلى آله واصحاب اجمعین. اے الله ستا رضا نصیب کې، مغفرت دی ګناه راته وکې، روژه کفاره دی ګناهونه وګرځوې. رب کریم ټول تقصیرات راته معاف کې. صلی الله تعالی علی رسوله خیر خلق محمد وعلى